د پښتون دوستي هم د قبر پورې او د پښتون دښمني هم د قبر پورې وي. دې نن پښتون دې ثابت کړه چې دا بالکل صحیح خبره ده. ملګرو دغه سیټ چې تاسو ته ښکاري دې نوم دی کالي پټان که نه او دا د کې پي کې سره تعلق ساتي. د دې واقعیت تاسو واورېد نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. دا وخت دومره مجبوره کړو چې په دې کې رحم ختم شو. ملګرو په چا باندې رحم ونه کړو. هغه نه پس چې دی نو ملګرو دې نوم چې دی نو دې کالي پټان دی. ملګرو دا د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي او دې چې دی نو په 1999 کې واده وکړو. دغه نه پس چې دی نو چې دې کله واده وکړو که نه دې سیټ چې ښکاري نو دې ښځه ده. دې چې کله واده وکړو نو دې 2 بچي هم وشو. دې دا سوچ وکړو که نه چې زما 2 بچي هم وشو چې زه سعودي عرب ته لاړ شم. دې دا لاړو سعودي عرب ته. چې کله دا سعودي عرب ته لاړ که نه په سعودي عرب کې مزدوري کوله. دغه نه پس چې دی که نه دا یو ورځ چې دی نو خپل کور ښځې ته رینګ وکړي. چې ښځې ته رینګ وکړي نو د هغه نمبر نه لګي. د د سهار نه واله د ماښام پورې کوشش وکړي. چې کله دا کوشش وکړي د هغه نه پس چې دی نو نمبر یې نه لګي نو دا چې دی نو ډېر زیات پریشانه شي چې زما په بچو زما په ښځه به څه چل شوی چې دوی دا نمبر نه چوتې. د هغه نه پس چې دی نو دا خپل ګاونډیانو ته رینګ وکړي او ګاونډیانو ته وایي که نه وایي تاسو ورشئ چې وګورئ چې زما دا ښځه څه شوه او زما دا ښځه د نمبر ولې نه چوتی. د هغه نه پس چې دی نو هغه ګاونډیان راشي چې هغه وګوري نو دې کور ته چې ده نو تاله پرته ده. نو هغه چې دی نو هغه دې ښځه چې ده نو په کور کې نشته دی. نو هغه چې دی نو کالي پټان ته چې دی نو ګاونډیان وایي نو کالي پټان چې دی نو دا ډېر زیات خفه شي چې زما ښځه چېرته لاړه او زما بچي چېرته لاړل. د هغه نه پس چې دی نو کالي پټان چې دی نو هغه وایي چې زه کور ته درځم. د هغه نه پس چې دی نو هغه کور ته راغی که نه چې کور وګوري که نه نو دې ښځه چې دی نو په کور کې نشته دی او دا چې وګوري نو نمبر یې پروت دی او موبایل یې چې دی نو هغه هم کور دی. دا بیا د ګاونډیانو نه تپوس وکړي چې زما ښځه چېرته ده. دا ډېر زیات کوشش وکړي خو د هغه نه پس چې ده نو دې ته پته ونه لګي. دا چې دی نو د جینۍ چې دی نو رشته دارانو نه هم تپوس وکړي هغه ووایي چې موږ ته هم پته نشته دی. ملګرو دا چې دی نو ډېر زیات خفه شي. په دې کې چې دی نو تقریبا 3 کاله واغوتل. چې 3 کاله واغوتل ملګرو په بلوچستان کې یو ځای دی توربت. په بلوچستان کې یو ځای توربت نو دا هلته لاړ شي که نه چې هلته کله لاړ شي که نه نو هلته یو کس ورته وایي چې دې سره جینۍ چې ده نو هغه ورته وروښیي چې دغه ده. ملګرو د هغه نه پس چې دی نو دا لاړ شي او په هغه ځای کې چې دی په توربت کې نو دا چې دی نو هلته په هوټل کې یو کمره ځانه ونیسي او په هوټل کې پاتې کېږي ورته. د دې جینۍ پام کوي چې زما دا ښځه چې ده نو دا چا سره ځي. د هغه نه پس چې دی نو دا وګوري که نه چې 10 ورځې تقریبا وشي که نه چې دا د جینۍ چې دی نو کور نه راوځي او د یو سړي سره کښېني او ځي. نو ملګرو د هغه نه پس چې دی نو دا چې دی نو چې کله دا یوه ورځ چې دی نو دا ښځه د دې لاړه شي نو دا لاړ شي هغه کور ته. نو چې هغه کور ته لاړ شي نو دې هغه ته تاله پرته وي. چې د تاله پرته نو دا بیرته هوټل ته راشي. دا اوس په انتظار باندې دی چې دا کالي پټان چې دی نو دا ورته په کور کې ولاړله چې اوس به کله راشي. چې کله راشي که نه دا په سړي باندې تومانچه کېږدي. چې کله پرې کېږدي نو دا هغه سړی وولي. د هغه نه پس چې دی نو په خپلې ښځې باندې تومانچه کېږدي چې زما دا ښځه چې دی نو د هغه نه تپوس وکړي چې زما بچي دې څه کړل. خو هغه چې دی نو هغه ورسره خبرې نه شي کولی. بالکل چې دی نو ژبه یې رپېږي او خوله یې رپېږي او بالکل چې دی نو خبرې نه شي کولی. ملګرو د هغه نه پس چې دی که نه نو هغه چې دی نو هغه خپله ښځه هم ختمه کړي هغه ورته څه نه وایي. نو بیا چې دی ملګرو دا ډېر زیات خفه دی چې زما بچي به چېرته وي. زما دې ښځې به مړه کړي که چېرته به وي. بیا ورته یو کس وایي که نه چې هغه یو فاونډیشن دی په هغه کې دی. دا چې کله خپل بچي راواخلي خپل بچي د هغه ځای نه روان کړي که نه بوزي چې خپل بچي را روان کړي کله بوزي ملګرو نو هېڅ په هغې باندې FIR راشي. FIR پرې چا کړی نو هغه نه صرف پولیس پسې راشي. پولیس چې دی نو هغه ویسي. تقریبا چې دی نو ملګرو دا چې دی نو یوه میاشت مخکې ریا شوی دی که نه دا کالي پټان چې دی نو یوه میاشت مخکې ریا شوی دی او تقریبا 11 سال چې دی نو دې 11 سال چې دی نو دې چې دی نو په جیل کې وشول. ملګرو نو دې خبرې اصل مقصد دا دی که نه چې د پښتون سره دوستي کوي نو هغه هم صحیح وي او بل چا دښمني کوي نو قبر ته دې رسوي. بالکل چې دی نو د پښتون سره دوکه وکړه او پښتون چې دی نو خپل عمر یې پکې ختم کړو که نه. خو بالکل چې دی نو هغه جینۍ نه بدله واخیستله چې دا زما سره دوکه وکړه. راځي په دې کې زموږ هم ډېر زیات عبرت دی ځکه چې پښتون چې دی نو همیشه چې دی نو هغه دا کوي چې پښتون چې دی نو همیشه چې دی نو یوه خبره کوي او دا بالکل چې دی نو دا حقیقت دی. نن دې پښتون وښودله که نه چې په دوستۍ کې هم پښتون صحیح وي او که دښمني کې وي نو تاسو هم ویلی شئ چې پښتون دښمني څومره سخته وي. ملګرو ته به تاسو کتلې دا وي.